پاتې شي سره له دې چې د سیمې له 80 سلنې زیات وګړي مسلمانان وو. پاکستان له همدې امله لومړی قبایلي وسلوال او وروسته پوځ کشمیر ته واستاوه. د دې ګام په غبرګون کې مهاراجا له هند څخه د پوځي مرستې غوښتنه وکړه. هند منلې وه، خو یوازې په دې شرط چې مهاراجا دې هند ته د ورګډېدو سند لاسلیک کړي، چې هغه همداسې وکړل. هندي پوځونو پاکستاني وسلوال شاته وتمول، ملګرو ملتو مداخله وکړه او د خلکو د ټولپوښتنې غوښتنه یې وکړه، خو هند د دې لپاره لازم شرایط پوره نه کړل او ټولپوښتنه هیڅکله ترسره نه شوه. نتیجه دا شوه چې د کشمیر له شاوخوا 220,000 مربع کیلومتره مځکې څخه په درو کې 2 برخې د هند تر کنټرول لاندې راغلي او پاتې درېیمه برخه یې پاکستان ونیوله. په 1962 میلادي کال کې چې نړۍ د کیوبا د توغندیو د